زه سولې باندې درېدلی یم لار څه ورنه صلاحیت د سولې واخله لار صاحبت الله پیدا که ټول لار سې ورسره جرګه وکړئ کوم غار کې پروت ده ستا ژوندی ده نه ده چیرې ده د بغدادي پیر قصه هم خو اورېدلې ده چې موږ لیکوال لیکلي دي دا بله قصه در باندې نه کوي که موجود ده ودرېږي لکه ما غوندې تاسې منځ کې وګرځي د هرات په دوکانو کې وګرځي د مزار په کوڅو کې وګرځي او کابل کې وګرځي تا ټولو کوچیانو ته حاجي صاحب میران نعیم زوی صاحب ګجر صاحب ما له خوا صلاحیت لرئ جرګه ته لاړ تاسې مني دا ګز دا میدان چې پوه سو یو بل سره سمه ده که سړی په خپل ځان نه پوهېږي نه ما له څنګ نه چې ګولۍ تېر شي خیال کوم چې میاسي دي نه خو چا رانه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده نه خو زه درته وایم حاجي صاحب سر درته وایم ما ویلې زه د کوچیانو په لمنې کې په سوري کې لوی سوی یم ډارې ما په وجود کې نسته خدای جل شانو نه ډارېږم ډېر سخت ډارېږم ځکه د آخرت په ورځ کې به بنده نه تر اوسه نه یم ډار سوی سبا هم نه ډارېږم اوس راځو چې خبره څه ده سوله دوه خوا غواړي وکیل صاحب که نه سوله خو منځګړیتوب غواړي سمه ده که نه محترم شیر علم خان وویلې تاسې د پخوا کوچیان یې یا تاسې ځوانان د 25 کاله مخکې ځوانان دي نن خو هر رقم توان پکې سته تاسې توان د 25 کالو مخکې توان ده دا وطن د 20 کالو مخکې وطن ده دا هره ورځ چې یو شی خرابېږي پس له بل نه دې مسؤلیت په چا باندې ده تاسې ټولې غوښتنې د ودانول نه وي د آبادونو غوښتنه هم نه درلودله همدا اوس هم ټولې ستونزې هم د همدې نه دي زه خو خدمت کې په دوه وکیلاني کې زه به ځان ته څه غواړم هغومره جایداد چې نیکه مې راته پرېښی و 15 نسله نورو ته مې کافي و زه خو پرون نه وم پیدا سوی تاسې یو ورځ ولیدل چې زه په یو جایداد معاملې کې ما پښه ټینګه کړې د نیا جایداد مې د ناظر په کلا کې څه اصور باندې استاده دا سرخاویان را ترانغل مقتدرترین وزیر نو ما ویل زه په دې شیانو دپاره نه یم راغلی اوس ما وظیفه یوه ده د یو نظام ساتل چې د نظام په چوکاټ کې سوله اوسي نو ما دوی ته څه وویلې ویلې راستئ تاسې ویلې چې واک ولس ته ورکړه خو ما ټوله خبره طالبانو سره همدا ده راستئ ولس ته واک راکوئ چې ما په ځای چې هر څوک د ولسمشر په حیث منئ ولس یې تعیین کړي سمه ده که نه ما ویل انتخابات په 6 میاشتو کې غواړئ په یو کال کې غواړئ خو راستئ چې چوکاټ ومنئ که ولس ته دوی احترام قایل دي خو راستئ ویې مني بل دوی ته مې ونه ویلې چې که موږ او تاسو لاسونه یو کړو لکه چې قاري صاحب او خدای دې لره ستوری صاحب واقعا ستوری ډېر ښه شی دی انتخاب کړی خدای دې ساتي هر وارې چې دی راځي ما زړه خوښ کړي ځکه حاجي صاحب شیر علم وویلې کړېدلی ستړی ده نه ستړی یم او که کړېدلی یم دوی مې کافي کړولي دي